نن زه تاسو ته یو بل فلم تشریح کوم چې د هغې نوم دی 200 ډګري. دا د یو بزنسمین کیسه ده، کوم چې یوه شپه پیله په خپلې بنګله کې وي او بله شپه په داسې کمره کې بند وي چې د هغه کمرې ټمپریچر 200 ډګري ګرم وي. نو دې نه پیله که تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زما چینل هم سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم اخره کې لایک کړئ. دغه فلم کې موږ یو لږ ګورو چې د هغې رای نومي او هغه چا یو کرسۍ سره تړلی وي او کله چې هغه په وشي راشي نو هغه اخوا دېخوا ډېر په حیرت سره ګوري او دا فکر کوي چې هغه دلته کې څنګه راغو. هغې نه پیله دا خپل ځان سپړلو کوشش کوي خو دغه رسۍ ډېر زیاته په اسانه کولاوه شي او دا چې چا هم تړلی و هغې دغه غوښتو چې دغه کس ډېر په اسانه ځان کلو کړي او مخکې کاروي ته ځان ریډي کړي او په دې ټوله کمره کې صرف یوه کړکۍ وي کوم کې چې دا ودرېږي او بهر چغې وخي خو دا دلته کې څوک هم نشي اورېدی. هغې نه پسه د څوک ټلیفون کوي کوم چې د هغې یو دوست وي او هغې دوست ډېر زیات پریشانه وي. رین ورته وویل چې زه یو کمره کې بند یم بېګا زه څه جنکینو سره کلب ته تللی وم او هغې نه پسه زه داسې یو کمره کې ګیر یم چې له هغه کمرې ټمپریچر رو په رو ګرمېږي او ورته وویل چې دلته کې یو کس دی ما نه $1,000,000 غواړي او که ته کولی شي ما ته لږ قرض راکړه. رین ورته وویل چې ما ته لږ وخت راکړه او زه ګورم که زه ستا مدد کولی شم. بیا هغه کس تیزې چغې چالو کړي او داسې معلومېږي چې هغه شاته نه څوک وخي او بیا یې ډېره غټه چغه ووخي او هغه ټلیفون بند شي. رین دا فکر کوي که هغه چېرته مړ شو خو له هغې ملګري یوې کمرې ذکر کولو. رین دا فکر کوي چې هغه هم دلته کې کمې کمرې کې بند دی او هغه بیا دا دیوالونه په تیزه تیزه وخي چې دغه کس یې واوري خو دا هېڅ هم فایده نه کوي او دلته کې څوک هم نه وي او هغه دیوال دومره غټ پیړو چې هلته نه اواز تلل ډېره مشکله وي. دلته کې د دې موبایل بیټري هم په رو رو ختمیږي. هغې نه پس ته په دغه کمرې کې په تیزو سپیکرو کې څوک تیزې تیزې خبرې کوي او په دغه باندې رین غوږونه ډېر زیات خوږ شي. خو لږ ساعت پس دغه اواز هغه سپیکرونه بند شي. بیا په هغې کې یو نفر خبرې کوي او هغه داسې معلومېږي چې دغه کس دا ګیر کړی دی. په ګومان چې رین دې ته ډېرې زیاتې بدې ردې ووایي او ورته وایي چې ما د دغه کمرې نه بهر وکاږه. خو هغه کس دې نه یو سوال کوي او ورته وایي که صحیح جواب دې راکړو نو زه به تا دغه کمرې نه بهر وکاږم. په کوم باندې چې رین دې ته وایي چې بلکل ته ما نه سوال وکړه او زه تاله جواب در کوم. هغه کس ورته وایي چې ته ما ته ووایي زما نوم او زما پته کوم ځای کې ده. په کوم باندې چې رین ډېر زیات غوسه شي او ورته وایي چې ما له څه پته چې ته څوک یې او کوم ځای کې اوسېږي او که رین ته پته وه نو هغه به ډېر زر دغه کس بې نیولی وي او مړ کړی به یې وي. هغې نه پس رین ډېر زیات غوسه شي او هلته کې موجوده شیان یې رااخلي او اخوا او دېخوا یې ولي. رین هلته کې هغه کرسۍ راولي او په شیشه باندې ولي خو هغه شیشه بلکل هم ماته نه شي او هغه ډېر زیاته مضبوطه شیشه وي او دې نه داسې معلومېږي چې دغه کمرې دیوالونه ډېر زیات مضبوط دي. او یو ځل بیا هغه کس ورته په سپیکر کې وایي چې ته خپل وخت بربادې که ته دلته نه وتل غواړې نو ما ته د سوال جواب راکړه او دلته نه ځه. دلته کې راین دا فکر کوي چې دا اواز د چا کیدی شي. بیا ورته راین وایي چې بېګا زه خپل ملګرو سره وم ته په هغې کې خو څوک نه یې. په کوم باندې چې ورته هغه کس وایي چې دا سوال ستا غلط دی او هلته کې موجوده ټولې هیټرې په دغه کمرې کې آن شي او دغه کمرې کې یو ټمپریچر وي او هغه ټمپریچر نه دغه معلومېږي چې دا هیټرې ډېرې زیاتې ګرمې او تیزې دي او دغه ټمپریچر 100 ته لاړ شي او بیا یې 120 ته لاړ شي. خو دغه ګرموالی یو انسان دپاره برداشت کول ډېره زیاته سخته خبره ده. رین ورته وایي چې ما له اډر وکړه زه څه کار وکړم او زه ستا هره خبرې منلو ته تیار یم او دا کس ورته وایي چې اوس ته پلین ته راغې. بیا په هغه کمره کې دا ډېر زیات پکې ولګوي او یخه هوا دې ته چالو کړي په کوم باندې چې رین ته لږ غونډې کې راحت میلو شي. هغه کس ورته وایي رین ته چې یوه غنټه کې به ته ما له $1,000,000 ما ته رالېږي. په کوم باندې چې رین ډېر زیات خفه او پریشانه شي. راین ورته وایي چې زه خو ډېر یو معمولي انسان یم او زه به دومره پیسې له کومه وړم او دغه خبره دا دغه کس ته کوي او دا پوهېږي چې دومره پیسې ما سره نشته. راین ورته وایي چې زه تا له لږې ډېرې پیسې درکولی شم. په کوم باندې چې هغه کس یو ځل بیا غوسه شي او هغه هیټرې آن کړي او ورته وایي چې هر 5 منټه پس دغه هیټرې به رو رو په تیزېږي. په کوم باندې چې د راین طبیعت رو رو خرابېږي او دا ورته بار بار وایي چې ما سره دومره پیسې نشته. ها البته زه تا له لږې ډېرې پیسې درکولی شم. خو هغه کس د دې لارې خبرې جواب نه ورکوي. خو دلته کې وتلو لپاره راین به اوس شیل کوي او دغه پیسې به را پیدا کوي. دې نه پس راین خپل یو ورکوټي ورور ته ټلیفون کوي کوم سره چې د راین تعلقات څخه نه وو او رین ورسره تېرو 2 کلونو خبرې هم نه وي کړي. خو مشران وایي چې په سخته کې صرف خپلو سړی پکارېږي ځکه هغه دې ته ټلیفون کوي. هغه د خپل ورور ته ټوله کیسه کوي او ورته وایي چې زه یو کمره کې بند یم او هر 5 منټه پس دغه کمره رو رو ګرمېږي او پته نشته چې چا دلته کې اغوا کړی یم او بندي کړی یم او دا کس ما نه $1,000,000 غواړي او چې ستا اکاونټ کې څومره پیسې دي ته یې زما اکاونټ ته راولیږه چې زه دې سړي ته ورکړم او بهر ترې وځم.
خو دې روډ ته وځي ته پریشان کېږه ما موږ به ستا لوکیشن ټریس کو او موږ به هلته کې ځان ضرور رسوو دلته کې هغه سړی ته په سپیکر وایي چې دغه ټلیفون باندې چې د خبرې کولې هغه څوک و خو دلته کې رین دې ته جواب نه ورکوي او هغه سړی ورته په سپیکر وایي چې ما ته پته وه دا ستا ورور و په کوم باندې چې رین ډېر زیات پریشانه شي او دا فکر کوي چې دا سړی خو زما خپل دی او دا زما ټول خپل هم پیژني دلته کې رین خپله ګړۍ روکاږي او هغه دې ته ورکوي کومه چې ډېر زیاته قیمتي ګړۍ وي خو دا سړی دا ګړۍ اخیستلو نه انکار کوي راین ورته وایي چې دا ګړۍ ته ځان سره کېده او ډېره زیاته قیمتي ده بیا ورته هغه کس وایي چې دا ګړۍ زما په مخامخ ماته کا خو راین داسې کولو نه لږ ونه کې پریشانه شي ولې چې دا ګړۍ ډېره زیاته قیمتي وه خو لږ ساعت پس هغه دا ګړۍ ای په مخامخ ماته کړي او یو ځل بیا د دغه کمرې ټمپریچر 15 منټه پس ورو زیاتېږي او اوس دغه ټمپریچر 130 ته رسېدلی وي کم چې ډېر زیات وي خو دا ټمپریچر به اوس نور هم زیاتېدو والا وي هغې نه پس یو ځل بیا رین خپلې ښځې ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې څومره پیسې دي په اکاونټ کې دي ما ته اکاونټ ته راسینډ کا له هغې ښځه ډېره زیاته ویرېږي او ورته وایي چې ته ولې دومره پریشانه یې او تا له دومره پیسو ضرورت ولې پېښ شو رین ورته وایي چې ما سره ډېرې خبرې مه کوه څه چېرته یم هغه شانتې وکړه بیا هغه ښځه داسې کولو ته تیاره شي خو بیا هم هغې سره دومره پیسې نه وي چې دا 1 ملیون ته لاړ شي رین هغې نه پس ته خپلې مور ته ټلیفون کوي په کوم باندې چې هغه ډېر زیاته غوسه شي ولې چې رین د دې نمبر بلاک کړی و او اوس ورته دا کال کوي ولې چې د دې مور به دې ته روزانه ټلیفون کولو خو دې به نه اوچتولو او اوس وخت دومره بدل شو چې رین دې ته خپله ټلیفون کړی دی او دوی چې ستا پلار طبیعت هم ډېر زیات خراب دی او ته هغې ته میلاوېدلو ته نه یې راغلی او دلته کې موږ ته معلومیږي چې رین ډېر زیات مطلبي انسان دی بیا هغه مور ته ټوله کیسه کوي او ورته وایي چې زه به یو کمره کې بند یم او ما ته د پیسو ډېر سخت ضرورت دی پهله خو یې مور انکار وکړي خو کله چې ورته رین ټول تکلیفونه بیان کړي هغه تیاره شي او لږې ډېرې پیسې ورته ورکړي دلته کې رین ته هغې روډ ټلیفون وکړي او ورته وایي چې موږ په هغه لوکیشن ورسېدو کوم ځای کې چې ته ګیرې خو د هغې روډ یې ته وایي چې دلته کې خو څه کمره نشته حالانکه دلته کې خو څه بلډینګ هم نشته او ته په کوم ځای کې ګیرې رین ورته وایي چې داسې معلومیږي چې زه په یو بل لوکیشن باندې ورسېدم او ته کوشش وکړه او هغه لوکیشن پسې راشه رین ته یو ځل بیا خپله ښځه ټلیفون وکړي او ورته وایي چې دلته کې څه خلک راغلي دي او هغې نه پس ته هغه چغې کړي او ټلیفون بند شي او داسې معلومیږي چې له هغې د ښځې زندګي هم اوس په خطره کې شي بیا په دغه کمرې کې له ګرمې اوبو شاور کولو شي او هغه اوبه رین وسوځوي ولې چې دغه کمرې ټمپریچر پرې نه ډېر زیات ګرم وي او له پاسې بې دا اوس ګرمې اوبه هم راشندي او دغه دوران رین هغلته کې یو کرسۍ مخ باندې ونیسي چې دغه اوبه په دې باندې رالاړه نه شي خو لږ ساعت پس دغه شاور دلته کې بند شي په کوم باندې چې رین اوس لږ په سکون کې شي بیا ورته رین وایي چې زما ناسته پاسه ډېر مالداره خلکو سره ده او که ته وغواړې زه به خلکو نه تاله د ډېرې پیسې راواخلم او هغه سړی دې ته ها وکړي هغې نه پس رین ټولو ملګرو ته ټلیفونونه چالو کړي او دغه ټولو خلکو نه پیسې غوښتلو کوشش کوي هلته کې یو ځل بیا دې ته خپل ورور ټلیفون وکړي او تپوس ته کوي چې کله ته له کوره بهر ووتې ته پهله چېرته تلی وې رین ورته وایي چې زه کله له کوره ووتم او زه په ګاډي کې کېناستم او ما چې کله ګاډي سټارټ کولو نو شاته نه یو کس راغو او ما یې مخ ته کڅوړۍ واچوله او زه یې بېهوشه کړم دغه دوران رین ته یو ملګری ټلیفون وکړي او هغه ورته وایي چې ما ستا په اکاونټ کې 2 لکه ډالرۍ واچولې په کوم باندې چې رین ډېر زیات خوشحاله شي او کله چې دا خبره هغه کس ته وکړي هغه ډېر زیات غوسه شي او هغه ورته وایي چې ما له 2 لکه نه بلکې 2 میلیونه ډالرۍ پکار دي او ورته دا هم وایي چې ما تاله 2 غنټې ټایم درکړی و او هغه اوس ختم شو او اوس به ته مړ کېږي خو رین ورته وایي چې زه تاله دلته کې پیسو بندوبست کوم خو هغه سړی ورته وایي چې دا خو ستا پیسې نه دي ته خو خلکو نه غواړې او ورته وایي ما له صرف ستا پیسې پکار دي کوم چې تازه 4 میلیونه ډالرۍ دي او تا پټې کړي دي او ته یې ما ته نښې کله چې رین دا واوري نو هغه ډېر زیات پریشانه شي ولې چې دغه پیسو باره کې صرف دې ته علم و او بل چاته خو نه و او ورته وایي چې اوس ما له 2 نه بلکې 4 میلیونه ډالرۍ پکارې دي خو رین دا پیسې ورکړو نه انکار وکړي بیا هغه کس دغه ګرمي 180 ته ویسي په کوم باندې چې رین ډېر زیاته چغې چالو کړي او زر ته زر خپلې پیسې هغه کس ته ولېږي او دلته کې رین اکاونټ بالکل تش شي بیا ورته رین وایي چې اوس خو ما پرېږده او ما خپلې پیسې ټولې تاله در سینډ کړې بیا دا په خیالونو کې خپله فیملي ګوري او هغې نه پس دا بېهوشه شي خو کله چې دا هوش کې راشي نو دا هلته کې اوبه ګوري کوم چې هغه سړي دې ته ایښولي وي بیا هغه کس دې ته په دروازه کې له کاغذ یو چټۍ ورکړي په کوم باندې چې دې ټولو فیملي نومونه لیکلی شوي وي خو هغې نه علاوه یو بل کس نوم هم وي چې له هغې ایلي نوم وي هغه کس ورته په سپیکر کې وایي چې د دغه کسانو نومونه په تیزه تیزه اخله او رین همداسې وکړي
خو هغه اخر کې لا هغه کس نوم وانلی او دا ولی دا نوم وانلی دا به تاسو ته مخکې په فلم کې وایم. لږ ساعت پس هغې ته خپله ښځه ټلیفون کوي او ورته وایي چې څه خلکو زه ستا په شانتې یو کمره کې بنده کړې یم. بیا ترې دا کس تپوس کوي چې ستا د ری نه علاوه بل څه نوم دی. دا سړی ورته وایي چې دا څنګه سوال دی، زما یو نوم دی او هغه تا ته پته ده، خو دا دلته کې دروغ وایي. هلته کې یو ځل بیا ایټر هان شي، بیا ورته راین چغې کوي، ورته وایي چې زما ډېر زیات نومونه دي. بیا دې دا سړی تپوس کوي چې ته څه کار کوې. راین ورته وایي چې زه یو بروکر یم او زه له خلکو انویسټمنټ په غټو کمپنیانو کې لګوم او دوی ته ګټې ورکوم. دلته کې اورکوډ صندوق راشي په کوم کې چې تومانچه وي او دا سړی ورته وایي چې ته اوس خپل ځان وله. راین هم ډېر زیات له ځان نه تنګ شوی وي او هغه دا تومانچه په سر باندې کېږدي او کله چې دا ډز وکړي نو اتفاق سره په هغه تومانچه کې ګولۍ نه وي. دراصل دا د دې یو ټیسټ و کوم چې دی پاس کو. بیا دلته کې د هغه کمرې ورکولاوي او دا بهر ځي. هلته کې دا خپل ورور ویني چې په لاس کې تومانچه وي او دا پوه شي چې دا هر څه ما سره خپل ورور وکړو. راین دې نه دا تپوس کوي چې دا ولې تا وکړو ما سره. لا غیر ورته وایي چې یو ورځ ما تا نه پیسې غوښتې وي او زما لور ډېره زیاته بیماره وه او 3 لکه ډالرې ما تا نه وغوښتي، خو تا ما ته انکار وکړو او را دې نه کړو او په کوم باندې چې زما لور مړه شوه. کله چې راین دا واوري نو هغه ډېر زیات خفه شي او افسوس هم وکړي. راین هلته کې خپلې ښځې ګوري په کوم باندې چې دا پوه شي دا ټول میلاو و، دا ماته یو چال جوړ شوی و. بیا یوه ښځه راشي او دې ته وایي چې تا څه غلطي کړې ده، له هغې سزا تاله میلاو شوه او راځه چې لاړ شو اوس کور ته. خو دا بله ښځه دا شاته نه په تومانچه باندې ولي او دا جنۍ په هلته کې مړه شي. او دا ځکه چې دا ښځه ډېرې زیاته لالچي وه او دې پیسو سره مطلب و. بیا دا ښځه پیسې په کمپیوټر کې چک کوي خو هغه کمپیوټر کې هیڅ هم نه وي او دا دواړه ډېر زیات غوسه شي. بیا دې ورور ډز وکړي او هغه ښځه هلته کې مړه کړي. راین دې ته وایي چې ما له پته وه چې دا ټول ستا کار و او دا هر څه تا وکړو. راین ورته وایي چې زه په تا هغه ټایم پوه شوی وم کله چې تا ماته ویلې دا ګړۍ ماته کړه، ولې چې هغه ګړۍ ماته پلار تحفه راکړې وه په کومه چې ته ډېر زیات جیلس وې او ما سره پیسې هم ډېرې وې او ته چې ما له پهله ښځې چې ټلیفون وکړو نو هغې ته پهله نه پته وه چې زه چا اغوا کړې یم. دا ورور ورته وایي چې تا خو ما ډېرې زیاتې پیسې بینک ته رالېږلې وې، هغه پیسې څه شوې؟ راین ورته وایي چې ما تاله هغه پیسې په یو ډیډ اکاونټ باندې سینډ کړې وې کوم چې څه ساعت پس هغه پیسې واپس زما اکاونټ ته ټرانسفر شي. بیا دې ورور تپوس کوي چې تا له هر څه پته وه نو تا په ځان باندې ډز ولې کولو او ولې دې ځان مړ کولو؟ راین ورته په جواب کې وایي چې ما څه کړي وو هغه غلط وو او په یو ټایم کې ما ځان مړ کولو. دلته کې د دې ورور دی نه معافي غواړي او ته وایي چې ما څه هم تا سره وکړو ما معاف کا او راځه چې کور ته لاړ شو. خو بل سین کې موږ راین بهر ګورو چې یوازې روان وي او هغې خپل لور په هغه کمره کې بند کړو او هغه هیټرې ورته آن کړي او چې دا محسوس کړي چې ما سره یې څومره زیاتې وکړو. نو ملګرو تاسو فیصله وکړئ چې دغه فلم کې څوک صحیح و او څوک غلط او ضرور ماله په کامنټ کې ووایئ.